الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نن د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د یو بل ملګری بل صحابي چې الله عز وجل اغلا په قرآن کې او سنت کې په واجبہ طریقه باندې مهارت ورکړو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ. څلور نمونه باندې امت مسلمه کې دی حبر الامه د امت عالم، البحر ترجمان القرآن، رئيس المفسرين. ورسه براشي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دله واجب دعا غوښتلې و. د اق دعا په نتیجه کې الله عز وجل دله په قرآن کې مهارت ورکې، علم ورکې، ذکر ورته البحر حبر الامه رئيس المفسرين ترجمان القرآن وای. دا دومره اوچت علم چې رب العالمین د انسان لور کې، نو موږ له بده علم الله رب العزت کله نصیب کوي. قرآن او سنت چې کله انسان مطالعه کوي د غیر لپاره تقریبا 10 امور دي. پنځه چې سفیان ثوری ذکر کړي، پنځه الکرمانی په نامه یو عالم او د قشان دغه سره یو شل امور شیخ عبدالسلام صاحب هم ذکر کړی دی په الموسوعه کې، او امام زرکشی ذکر کړی دی په البرهان کې. اجمالی ځان سره یاد ساتي. اول الاستماع د عالم د خبره لغوه کې خودلو. دویم الانصات خاموشي کول او جریان د درس کې په وخت د درس کې ځان پوښی کې نه بندول. دریم الفهم په دې مسله باندې ځان پویول، او څلورم الحفظ د مسله د ځان سره یادول، او پنځم النشر بین الناس د خلکو په مابین کې نشرول. شپږم چې کله سړی بزان کې اخلاص پیدا کی، لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په خپل تفسیر دقیق التفسیر کې د سورې یوسف د روایت په تشریح کې لیکي. ووم چې کله سړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي، او اتم فایش پرستی پری دی. نهم ابن قیم رحمه الله په الجواب الکافی کې ذکر کړی دی د نظر کنټرول او لسم د حرام نزان ساتل. یو لسم چې کله د قرآن او سنت په درسونو کې وسړی کینی، مقصد به خالص او خالص د الله رضای، ځکه د الله رب العزت د رضا نه به خو بل شی بدینی علم کې شته دی نه. دولسم سره به تقوا په نیت باندې کینی. په دې مناسبت باندې چې الله عز وجل زمانه یو متقی جوړ کی، هغه متقی چې کوم رب العالمین قرآن کې زمنګ نه دغه طلب او مطالبه کړی ده. دیر لسم د کوم علم لشکینی د علم عظمت په پسړه کې لري. سوار لسم د رب العالمین عظمت، او پنځلسم انسان به خوښ پرستی پری دی. شپاړسم دنیا پرستی. ولسم چې کله بسړي کې قوي ایمانی. اتلسم علماء دا خبره ذکر کړي دا زړه صفا د هر قسمه نقصانونو نه. نو نسم انسان به مضبوط عزم لري. او شلم په هغه وخت کې چې دا کوم خبره دی وکړه په یقین. یوشتم صبر. دویشتم سړی به د ګناه نه ځان ساتي. درشتم د تکبر نه ځان ساتي. څلورشتم د بدعت نه ځان ساتي. پنځشتم خواهش پرستی باندې کوي. شپږشتم دنیا پرستی باندې کوي. وشتم د یو چا په خبرو به دلیل اعتماد نه کوي. اتهشتم په ارزه کې به عقل پیش کوي نه. نهشتم تحقیق بکوي. او درشم مجاهده او دعا. دا دیرش امور چې کله انسان خپل کې الله عز وجل بدله په قرآن کې علم ورکی. او عبد الله بن عباس مفسرین ذکر کوي اق انسان دی چې جبرئیل تقریبا 3 کرت لیدلې. محدثین د مبارک لیکي چې په ټولو اطرافو باندې د علم ځان سره جمع کړي او عزت ځان سره جمع کړي، هیڅ شی نو مگر هغه د اصول کړي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منقبت د صحابیت کلک زرا د ولادت رسته شوی وي کې دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابت به فوت وي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ولی هغه په دې طریقې چې دا هغه کاکا بچی دی عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم لسترونه و. شپږ نورې درې څلورې لیدلې په څلورې کې دوه کافران دوه مسلمانان. په مسلمانانو کې عباس رضی الله تعالی عنه او سید الشهدا حمزه. حتی د عباس بارے کې دا ویلي بیکم سړی چې عباس ته zarar ورکې د مال zarar راکې. قوی رأی انسانو د محمد رسول الله په امر باندې مکه کې اوسېدلو. اته غلامان آزاد کړي وو
عمر ابن الخطاب او عثمان ابن عفان بشکره پاسونه باندې سوارو او د عباس سره ملاقات شو متصل بد اسن نخته شو اکراما للنبي صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله د احترام بخاطر خطرناک پکې دوه کسانو چې او ابو لهب او بل ابو طالب. ابو طالب اگر کس غرض مقابله نه کړي خو لیکن دیني منل نه دي کله کله به ورته شیرونه ویلې چې والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حزار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا. عباس ورته ویل چې ازما وراره د تر دې ساډر اکرامون احترامونه کړي چې پیدا ورکړه و او د جهنم په دیمنس کې وسر لري وته او الله چپلې د ور دي جوش به دماغ وي په دې پوزه به راوځي. نو دای د هغه تر بچو چې هغه په پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې ایمان راوړو صحابي او عباس مور د چې ام الفضل او علم خو په دې طریقې باندې وجدا وچت جوور چپدار غیر متناهي عالم حبر الامه د امت عالم البحر بحر ترجمان القرآن د غیر رئیس المفسرین. تقوا خو په دې طریقه باندې و چې الله عز وجل به د ورځې دله د توفیق ورکړو چې روزه بو او ټول شپه رب العالمین له قیام الليل باندې ولاړو کټول شپه نو نیمه شپه به خوب وکي درې شپه کې به قیام الليل وکي څلورم شپه کې به ډډه ولا عیسه کې او بعد دغه نو به جمع نه راتلو د ورځې روزه ټول عمر او د شپې قیام الليل چې کله به سوي ټیم رب العالمین لبي به ویل چې استغفر الله رب ته ما معاف ورسه بلا چې دومره به زیات جړل چې اخر الله عز وجل د سترګو دې ختم کې. د دې وجه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بچ د آیات په باره کې مشکل ورته راغو تقریبا زر کرت بد استغفر الله ویل. شیخ عبد السلام صاحب 800 کرت حدیث بخاری مسلم کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے خلکو زسل کرته ابي کرت غواړم. ابو هريره صاحب تقریبا 2000 کرت استغفر الله ویل. بعض سلف سلبیک زره کرت او بعض سلف تر یو لک کرت او د رب العالمین د وجه نه به جړل تر دې پورې د وخت به د قشم په اننګیو باندې روانې وي. د عمر ابن الخطاب مبارک ابن قیم شه فرمایي دومره جړل چې د بریتانو پورې به د مخ باندې د قشان لارې پیدا کړې وي دی وخو او د عبد الله ابن عباس د سترګو دالانه طرف د شو لکه زړه چپلې او د غزړې چپلې زړه اسما تطور بم نشي ګرځیدلو. عبد الله ابن عباس هغه انسان چې هغه رباني عالم رباني په تفسیر کې ابل وسمنګو تاسو ډیر تفسیرونه وکړه خو امام بخاری فرمایي چې هغه تربیت د مخلوق کې په جزئیات باندې پوړو خبرو مخکې غټونه د الله په کتاب باندې ډیر انتهایی پویا او د قشم په تفسیر باندې ډیر انتهایی فقيه او حتی تر دې پورې چې د قران کریم په مرام د قران کریم په اسرار او د قران کریم پر ظلم باندې په سړی عبد الله ابن عباس ورسره ورشي. یورج یو صحابي له ویل از چې لاړ شو موتم علم زلکو هغه ورته عجیب دا مشران صحابه کرام د موت نه څو علم به یادای. ابو بکر د موجودي به تور مسامه عمر د موجودي عثمان د موجودي علي د موجودي رضی الله عنهما او ما ته به علم زلکو خدا الله طالب شي. پیغه دا شو چې الله عز وجل دله د چې اوچت علم ورکي په مسجد نبوي کې ویلو حلقه لګیدل و چې کله مشران صحابه کرام مړ شو نو هغه ملګری ویلو قسم په الله چې زما د ملګری را ډیره قوی ده لکه اوس موږ تاسو اجي فضل کریم به شمال الله د علم راکې بشیر جان به زو په درقل کې شیخ الحدیث شیخ عبد السلام لاړو شیخ احمد شاه صاحب رواني ځکه دا د الله سنت دی چې داخلك اندشي اخلي نور خلق را پیدا کوي د ابن عباس به اوچت عالم انتهایی زیات پویا. تقریبا عبد الله ابن عباس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه درې کال وړاندې دا پیدا شوی دی خو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو ډیر لسکاله د عمر وړو کې بچي لیکن دا غسره د دې سره چې دا ډیر لسکرو په عمر باندې دی یو زره شپږ سو شپېته احادیث دا د عبد الله ابن عباس نقل لي چې امام بخاری او مسلم رحمهم الله په خپل صحیحینو کې دا ذکر کړی دي. اق بخاری او مسلم شاه ولی الله صاحب دغه باره کې فرمایي په حجت الله اول جلد یو سلسله در شنبر صفحات چې کوم سړي د بخاری او د مسلم دغه د کتابونو سپکه بیان کړو دا سړي د غیر مسلم پلار باندې روان دي واقع دی دي کله چې دا وځي کېدو مرید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خال راوړو جناب نبی کریم علیه السلام کجوره په خپل کې وجولا او د مبارک له په خپل کې ورکړه اولنې هغه شی چې د ملګری خېټه له داخل شوی دی هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لاړی د نبی کریم علیه السلام لاړی وزما او د نور لامین شه او د جولامین او د پیر شه لاړی نه مهمه
قدومره خبره د سنت طریقه دا چې کله ماشوم وشي انسان په دې وخت کې وکجوره چې هغه وشي معمولی غونډه بدله پرې تعالو دې بره د خپل کې وردن نه کې د شینه ډیره غټه او ډیره درندې جوړ شوی به ډیره مضبوطه نو دې وجنه چې کله دقه لاړې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برکتی مبارک د ابن عباس په بدن لونه وتی الله عز وجل دله تقوا ورکړه د حکمت د تقوا بارکه بل ورستاسو درس ویلې د سر په درس کې امام قرطبي سے فرمایي په خپل تفسیر احکام القرآن اول جلد 1 نمبر صفحات د ابن فارس نه نقل کړي د خپل ژبه کنټرول ابن مسعود ویل به هر شی ضرورت لري چې زندان لور شي لیکن په ټولو کې زیات چې زندان له ضرورت لري هغه د انسان ژبه ده امام زاهبي سے فرمایي یو عالم د بل نه تاسو کې چې په انسان کې به څومره مرزونه تقریبا 8000 مرزونه خو د وزره نه حسن او نه نبی مرزونه علاج لري چې انسان د ژبه کنټرول وکړي حدیث مشکات کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم اکثر خلک چې لو کلی شي د پاغي دنیا کې د ژبه د وجنه زمون پښتانم دا خبره کوي خپل ژبه ام قلاده ام بلاده دې باندې سړی ګيري د ژبه کنټرول امام بغوی رحمه الله فرمایي د فحشا نه ځان ساتل امام خازم فرمایي چې کوم شي باندې الله يراك مولاك حيث نهاك چې رب العالمین کوم ځای کې منع کړي الته دې ګوري الشرح المانی کې وسره دامن کړي دی او وجدک حيث امرك او منددي کتاب هغه ځای کې چې تعالی امر کړی دی د عبد الله ابن عمر نه دا خبره نقل هغه فرمایي چې کله دی ابن عباس دا فرمایي چې کله دې کې وکړه نو امید ساته چې الله به قبلې خوشبدي دی وکړي یریږي چې الله سزا رانه کوي علي ابن ابي طالب دا خبره ذکر کوي د ټولو مسلمانانو قدر او احترام بسړه کې ساته عبد الله ابن عمر به دا خبره کوله چې ګناه دی وکړه اصرار په مکو په توبه باندې دوکه کېږم چې ما توبه استری د ډېر اوچت سره دا غلطه روي د دې وجنه شیخ الاسلام ابن قیم سے فرمایي د قران او سنت تابعداري قتاده سے فرمایي د سوره بقره اولنی آیتونه ابن کثیر فرمایي چې امتثال اوامر الله تعالی والاجتناب عن النواهي د الله او د الله رسول د اوامر منل د منهیات نزان ساتل ابو حیان سے فرمایي چې په کوم شی باندې زمنګ رقم خبر کېږي د غیر ځان ساته امام ترمذی سے فرمایي د مباحات نزان ساته نواب سے د کسر خان صفات البیان کې لیکي وکاو معنا چې ترمذی کړه دا ډیره غوړه ده ابن کثیر په البدایه و النهایه کې د عیسی علی السلام نه څلور خبرې نقل کړې دي د رب العالمین سره محبت د الله د اوامر او وفا د الله د بندگانو سره مینا دوله هغه شی انتخاب واجته ځان الانتخابي عمر ابن عبد العزيز ودا خبره ذکر کوله به حرام نه ځان ساتل او معاذ بن جبل فرمایي د طاغوت نه ځان ساتل امام ابن حبان نقل کړی دي او د قشانه المحدث الكبير امام محمد ناصر الدين الباني سے به اثر راوړی دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام د رب العالمین نه پوښتنه وکړه چې رب تقوا څه ته ویلې شي وي زما ذکر کوا اچ وخت په تا باندې تیر نشي مگر ساده شبه د الله په ذکر باندې آبادی استغفر الله شاویل تقوا دي ته ویلې چې ان الله یامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر تر اخره پورې منهیات مامورات حقوق الله حقوق العباد پکې دي راضی سے فرمایي چې من سلک سبیل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا وكلف نفسه سړی د محمد رسول الله په لار باندې روان شي ارڅ شاله وګرځوا د الله د اوامر لحاظ وساته د منهیات نظام وساته پنځه مرتبه دي د کفر نظام وساته اسلام دی د ګناه نظام وساته توبه دی د اشتباهات نظام وساته دا ورع ده د مباحات نظام وساته دا زهد دی او د قشان د خپل ذات رب العالمین په بل طرف باندې مبوزه دی ویل شي اخلاص لس امور موږ ذکر کړي او چې دا سبب دی د پاره د تقوا هغه په دې طریقې یو د الله په انعاماتو کې سوچ کوو دنیا کې د الله د انعاماتو سوچ کوو اخروی د رب العالمین د عذاب نه یریږي دنیا کې د رب العالمین د عذاب نه یریږي په آخرت کې میدان د حشر حساب را وخمخ کا د رب العالمین نه حیا د الله د انعاماتو شکریا د رب العالمین د جلال عقیده ساتل قوي ایمان او د الله رحمت 50 په دې قران ذکر کړی دی یو پیدا پکې دا چې سړی له الله رب العزت علم ورکړي دل الله ډېر اوچت علم ورکړي و ما یؤت الحکمه قران کې الله عز وجل فرمایي چې حکمت ورکړي شي دل خیر ورکړي شو تر دې پورې چې دا څنګه د دې تمیز په حال کې برابر شو غټکه غوند شو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لازم ملزم شو کله به رسول الله او داس کو د ورته به برابر کړي چې کله به رسول الله منځ کو دا په خوا کې ودرېدو چې کله به رسول الله د سفر اراده وکړه دا به سره نه ګاډ غوند روانو حتی تر دې پورې خلکو به د شي ګمان کولو چې عبد الله ابن عباس د محمد رسول الله سورې دی نبی کریم علیه السلام چې چرته زو دا بور سره تلو داغه نه د دې وجنه علم ډیر زده کې مکمل خپل صفا ذهن والو کلک پاک زړه والو مضبوط حافظه والو عبد الله ابن عباس په خپل فرمایي
وی ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې او 10 کما وی ما په منډه باندې وبور تر برابر کړي چې کله قصد منځو کې مال اشاره وکړه چې بچي دل تراشه زید خو کې ودرول ما په چې کله وی مونږ اخر له ورسېدلو وی مال ویلې چې شي منه کړی چې تاسو ما سره جوخونه درې د لګزمانه ورس ودرې دي وی ما ورته یا رسول الله ته ډیر عزتمن سړی ما دا ونه منل چې زستا په خوا کې ودرېګم وی خپل لاسونه د اسمان په طرف باندې اوچت کړ وی ویل اللهم اته الحکمه رب عبد الله ابن عباس له علم ورکا د دعا په ادب کې دغه دی چې سړی بلاس مرتقي خو په اره دعا کې نه اېدی وجنا امام مبارک پوری شه تحفه الاحوزی کې لیکلي دي چې د فرض منځنه ورسته د قلاسونه پورته کول دا ګوره چرته په دین کې نه دی راغلي د وجد عدم نقل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باب الانصراف عن الصلاه من الصلاه کې دا خبره ده نو حتی تر دې ویل سونه اوچت کړه مخکې ما تاسو دې تقریبا شپږ سلوي خدا ویلی و حرام نزان ساتل اخلاص په ځان کې پیدا کوله د ریا نزان ساتل د دعا نه 2 رکعات مخکې مونږ د دعا نه مخکې مال لګول صفا جامع اغوستل او دس کوله د قبله په طرف باندې ناستا ګونډه ماتوله لاسونه پورته کوله لاسونه تر اوږې پورته کوله الحح پکې کوله په الله باندې حمد ویله پر رسول الله باندې درود ویله د الله نومونه وسیله کې پیش کوله تکرار په دعا کې کوله عربي دعاګانې ویله وقت د دعا پیژندل زید دعا پیژندل اقرار په خپل جرم باندې د نور مسلمانانو لپاره دعا او دغه شان زید تاکید په دعا کې کول د الله د حکمت ته مخالف نه امين بوي او لاس پورته کې الله عز وجل دغه دعا د محمد رسول الله قبول کړه په کدا چې الله عز وجل دې حاشمي غلام له علم ورکه حکمت د حکمت ورکه چې مکمل علما براتله د به علم زده کوي د دې وجنه د عبد الله ابن عباس د حکمت یو خبره کله چې معاویه رضی الله عنه د علي سره اختلافات پیدا شو عبد الله ابن عباس علي سره ویل یا امیر المؤمنین ته مال اجازه را کړي د خلکو سره مناظره کو هغه ورته داخله کې نه مني بس زه ورسم وی وجنه دی زه ورسم مانی شو چې الله غواړي وکړه چې ور داخل شنو ډیر انته اجتهاد یو کې بده کې خپل جوړه اغوسته و خوارج جوړته او جوړونه دی ګوره محمد رسول الله دې ډیر خپل اغوسته و پوچ خواله ورغله ورته مرحبا بك يا ابن عباس عبد الله ابن عباس په خیر علي شي لړاله وېزه قران تاسو سره مذاکرات وکم څه خبرې د سره وکم د علي سره تاسو مخالفت کې واقع وي بعضی ملګرو ویل چې خبرې وسره نه کو او بعضی ملګرو چې خبرې وسره کو او په کدا ویل چې خبرې سره کو نو دوی ویل ورشي خبر وسره وکي وی تاسو نه پښتنه دا کوم چې د محمد رسول الله زوم اسد الله علي ابن ابي طالب د جناب نبی کریم علیه السلام د کاکا بچي داغه سره تاسو جګړه په څه باندې کوي پیریکه صدا جنجال سره ورانه سره د سجرم کړي دي کوم مرته درې خبره وکړي یو ورته خبره وکړه ودا چې د قران او سنت په وجود کې ابو موسی اشعری د حاکم ګرځولې دي فیصله په بل چا کړي دا فهم چې کله د عائشه د معاویه سره څنګه جګړه وشو دغه مالونه غنیمتونه نکړو دغه زنانه وینځ نه کړي او بل د شکل لیکل کول د ځان سره امیر المؤمنین لقبونه لیکلو سره د دې چې ټول مسلمانانو د سره بیعت کړي دي عبد الله ابن عباس ورته اشنانو کده درې وړه خبره تاسو د قران نه ثابت کوم به ما سره منئ ټول ورته بالکل منګه منو وراشي الله عز وجل فرمای یا ایها الذين امنوا اذا ایمان ولو لا تقتلوا الصيد موجن اذا احکارا وانتم بدش حال جتاسو په احرام کوي ومن قتله منكم چا شو وجل استاسو قصدن فجزاء لازم ده په باندې بدلا مثل د هغه چې کوم د وجل خو فیصله بو کې په دې باندې دوه خوندان د عدل به پښتنه دا کومه قسم تاسو در کومه چې د دې سړو فیصله چې هغه کې ویني تويږي خلکو شریکيږي او صلح کیږي دا ډیره مهمه یو کنه د اوسې فیصله چې دغه قیمت تقریبا 400 روپۍ ده څه مطلب اوسې چې تاسو ووجله تاسو دوه مسلمانان په حاکمان کې چې څه فیصله وکړه اماغه قیمت صدقه کوي نو چې د اوسې په باره کې الله عز وجل فرمایي موږ لوي تاسو حاکمان ونه سي د مسلمانانو د جګړې په باره کې باید موږ حاکمان ونسو په طریقې اوله ټول ورته بالکل صحیح ده ابن عباس یو دا مشکله محل شوی او وی تاسو دا خبر وکړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو علي ابن ابي طالب د معاویه کسان غلامان نکړه دغه نه د مالونو غنیمتونه نکړه پښتنه دا کومه وی تاسو دا خو کړي چې عائشه رضی الله عنها قاعده کوي دغه نه چې پیدا ولې لکه څنګه شړې د وینځ نه اخلي ټول خپل کوړته وینا به ورته دا تاسو مور نه ده کچیرته چې مور مونږ د بهم کافره ځکه قران کې الله عز وجل فرمایي سوره احزاب النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم پیغمبر ډېر لایق دی ډېر محترم دی د مؤمنانو په اعتبار د ځانونو دا غوي او بيبين دا چې دی هغه مين دي تاسو ځان د پاره تاسو چې غواړي به ازادي وي د قشن دي مور د پاره مو غواړي دا معاویه ملګرو د پاره
به ورته دا خبره صحیح شو وې د چې امیر المؤمنین لقب د ځان لړۍ کې وې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شکل صلح الحدیبیه کې دلا خلکو ورته وې د رسول الله بزان لړۍ کې د شولې کا چې محمد ابن عبد الله وجدا کته چې د پیغمبر نو تاسو سره به جګړه مونږ ولې کوو کته پیغمبر مونږ ته ولې د بیت الله نه منع کوو هغه وی صحیح ده نو ار کله چې ورته ویل چې پیغمبر د خپل ځان د رسول الله ټکی لړۍ کې علي صاحب د مصلحت په وجه باندې لړۍ کړه نو څو دا مناظره چې وکړه تقریبا په 40 کسانو کې 60 کسانو ایمان راوړو بیرته په اسلام کې داخل شو د علي صاحب په مرګرتوب کې راغی دومره وکړ مناظر دلیل په دې باندې چې انسان به د دین د اوچتوال لپاره مناظره کوي سنت د انبیانو دی او شرط کې علم دی د سینه لکه د اوس زمانه کې مگر کده منکرین حدیث پرویزین کیدانین جماعت المسلمین دې خلکو سره وکي هغه به صحیح ده څلور زره کسان په خپل ضد باندې کرک ودرې موږ نه راکیو د دې وجنه عبد الله ابن عباس هغه انسانو چې د علم اره لارې کنټرول کړي و دغه د وجنه مولانا کوششونه کړي و د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره ډیر وګد عمر تیر کې حتی د دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو هغه دنیا له دغه نور سره د علماء فعال ورغی یو ورځ په خپل دا خبره وکړه ویو شامل ویل چې وکسته هغه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ملګری دی عالم دی دغه خواله ورالم دروازه خواله کړه ورور شیدم وې د قیلولې ټیمو وې تکې می واله دغه کور په دی خوا کې وې چې کوم وخت بعد راغې خوري په ما باندې لوزولې وې چې سړی وروته نو مار دی چې واشنه دروازه ور ټک ټک کړي وې ولې ته یې ځپن سړی په دې ځکه ناشته وې ما ورته وې د سینه دا اگر کته مالو چې تر پیغمبر د تربو بچي لیکن زبستا خو لازم ځکه زه علم له ضرورت لرم علم د خلکو خواله نشي ابن عباس د خپل نفس نه د علم د پاره تیرېدلو لیکن د علماء قدر به مکو زید ابن ثابت د استاد دی کاتب د وحی دی د مدینه والا قاضی دی فقيه دی قرأت کې وکړو پر علم میراث کې وکړو کلا هغه چې قص کو جزوس په سرلې باندې شور شمه عبد الله ابن عباس راغی داغه د اسد رکاب د خپل لاسو کې ونیو زید ابن ثابت نو ویل وېزما استاد په دې کې د خپل وردن نه کړ هغه د څه مکوا ته د پیغمبر د خاندان نه وي د قشن تربيت موږ لرا کړی شوی دی ډیر اوچت تربيت والا دی موسی عليه السلام څومره کوله اوچت تربيت والا دی ادب والا دی اني لما انزلت الي من خير فقير ابراهيم عليه السلام له اذا مرست جنا جوړه شم د شنو ان شاء الله مې مریض کی پیغمبر علیه الصلاه والسلام څومره د ادب نه کار اخیسته دی د قران کریم په ورسنی سورتونو کې نجم وغيرها کې به زید بن ثابت ورته ویلي عبد الله ابن عباس د لاس ود لګرو باسا وی چې کله لاس راويستو هغه مچ کې ودا قشمنګلم تربيت شوی دی چې د پیغمبر د اهل سره دغه خاندان سره به تاسو د عمل کوي لاسونه مچ کول جایز دی بدري شرطونو انحناب به کې نه عادت مستمره به نه مصابحه به ترکیږي نه سر مچ کول جایز دی عائشه به د پیغمبر سره مچ کړي عليه الصلاه والسلام تندې مچ کول جایز دی پیغمبر د جعفر مچ کړي نبی کریم علیه السلام د عثمان بن مظعون مچ کړي دی ابو بکر صدیق د پیغمبر مچ کړي دی ته شی مچ کول دا جایز دی اسید رضی الله پرون سیرت کې تاسو ویل د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مچ کړي په مچ کول څنګه دي څنګه نه دي یو قول علماء دا خبره ذکر کړي دا چې منع ده بل قول علماء ویل توقف دی بل قول علماء لیکل چې دا جایز دی اصل په دې کې منع ده ځکه یو خو به انحناء راځي بل هغه عمل د غیر مسلم او په هغه وخت کې چې هغه د پیغمبر سره دا کار وکړو او درې موجوده چې محدثین لیکي خاص کر ابن کثیر دی چې د روایت امام بخاری په ادب المفرد کې راوړی دی هغه کې زنانه د ام ابان او هغه مجهوله ده نو اې دی وجنه استدلال په هغه باندې نشي کېدلی خو په کدا د عبد الله ابن عباس ودا لاس مبارک مچ کی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عجیب عادت دا ودا په طلب د علم کولو حتی تر دې پوري چې په خپل علم کې ډیر انتها له ورسېدو مسروق ابن اجدع فرمایي دا هغه کسانو نه دي چې په تابعینو کې اوچت سړی دی وی چې کله عبد الله ابن عباس ولید په ټول انسانانو کې حسین چې کله به خبره کولې په ټول انسانانو کې فصیح چې کله ودا غړیدل په ټول انسانانو کې ودا عالم دلیل له دې باندې چې ابن عباس سبا طالب العلم او چې عالم شو او خلق له قرآن او سنت خودلو د شي ولکه داغه کور چې بسته جامعي د زموږ د جامعو غوندې نه چې په دې کې سل قسمه استادان منصل یا زره هغه یو ابن عباس د ټول علماو په ځای باندې ولاړ نه مندګي باندې د دې وجه عبد الله ابن عباس وې د شولوي متکب مجلس باندې بناستو چې قریش وکړه ولید او غیب ور باندې فخر کو حاشمین چې په خاندان کې دشي حتی چې کله به د کور خلک راته طلب د علم د پاره په دې لارو کې به دشي ورشو ټول لارې به بندوي دا فرمایي چې ورس باندې ور داخل شوم او دا خبر ورته وکړه چې ابن عباس
ستا د کور مخکې د خلکو ډیر انتهایی ترش دی وې مال چې اوبر تراوړی او د څه وکي په خپل ځبانه کې نه سومات وی چې ورشه د خلکو لویا څوک چې د قران په اړه کې داغه قرات په اړه کې ما سوال کړه میدان لدی شرا دي شي وی خلک رااله دا وجره دا ټول کور ډک شو د قرات په اړه کې سوال نه وکړي وې زئی به ویل هو زئی لار شي کم سړی چې تفسیر په اړه کې پوښتنه کوي ویم دومره خلک رااله چې دا کور ډک شو تفسیر پوښتنه وکړي خلک خلاص شو وې زئی به ویل چې له وجه د حلال او حرام په اړه کې ما پوښتنه کوي فقې ټول کور ډک شو وجره ډک شو پوښتنه ته وکړي به لاړ به ویل ورته د ملګرو چې بار څوک د میراث په اړه کې پوښتنه لري را دي شي وی غوی رااله کور ډک شو پوښتنه ته وکړلې حتی تر دې پورې چې عبد الله ابن عباس په علوم کې رب العالمین مرته مهارت ورکړي وی د عربي په اړه کې د شعر په اړه کې د لغت په اړه کې وجره بډه کېدل خلک بواته وجره بډه کېدل خلک بواته عبد الله ابن عباس ویلې چې دا خلک ډېر انتهایی مشکلاتو کې نو به تقسیم اوقات برابر کې په هفته کې به ورس تفسیر لکې نستو د تفسیر خلق براتلا بل ورس فقه لکې نستو د فقه طالبان براتلا فقه سمره معرفت الحكم مع دلیله د قران او سنت دلیل سره ذکر کول بل ورس کتاب المغازی لکې نستو بل ورس شعر لکې نستو بل ورس د عربو تاریخ لا تر دې پوری چې کله به عالم دل کې نسو د ورته ډیر عاجزي کوله او چې کله به عالم ته پوښتنه وکړه د څه به چې تاسو دا جواب بالکل په دې شی به ورته کې لکه دقه عدد بیانې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او چې आवाज ولا انسان چې کله به د درس شروع کړي نو خلکو به دا ګمان کو چې بس ته یو سیم دا روان دي و درېدل په کې نه د صاحب په کې نه قسم شي بلګي او لګي ک تفسیر له بوا وختو ک لغت له بوا وختو ک شعر له بوا وختو ک فلسفه له بوا وختو ک حدیث له بوا وختو ک فقه له بوا وختو الله عز وجل اغلب اوچت علم ورکړو د دې وجنه سيدنا وامامنا عمر بن الخطاب دا په خپل شورا کې انسان سره کې نه ولو اېدنه دا خبر معلومه شو چې د قران ولا ځان سره په شورا کې نه ول پکار دي عبدالرحمن ابن عوف ورته ویل شي امیر المؤمنین دا وړي کې بچی دی بارکا او کني موږ خپل بچی راولو هغه ورته ویلي عمر بن الخطاب وی الله عز وجل دې بچی علم ورکړي دي د سورې نص دی د سورې بقره دی روایت مبارک ته پوښتنه وکړه چې مقصد څه دی ټول صحابه کرام ظاهري جوابونه ورکړي چې دا مقصد دی دا ابن عباس ته بچی ته کې څه وایي وی په دې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات له اشاره ده دغه معنا ما اراده کړې و وې د شي په دې د شي نو چې سب طالبان له وخت ورکو عوام لنا عوام به مکلف بیان لراتل عوام له خبره کوله یا صاحب السن اے د ګناهونو والا د خپل ګناه د عاقبت په اړه کې ځان په امن کې مشماره دا کومه ګناه چې د وکړو دغه نه چورسه کم اثر راځي هغه د ګناه نه غټته او ته شکل حیا نه کې د هغه ملائکه نه چې ستا په دې کی طرف کې ناشتي په دې چپ طرف کې ناشتي او به ته هغه راوړاندې کېږي ګوردا ستا د ګناه نه هیڅ شی به نه کمای او به ویل استا خندا د ګناه په وخت کې او ته نه پیږي چې رب العالمین وساسره به څه عمل کې په دې ګناه باندې ودا د ګناه نه ډېر غټ دی ستا خوشالي ستا په دې ګناه باندې چې کله تور باندې کامیاب شې دا ګوره دا ګناه نه ډېر غټه د دې وجنه عمر بن الخطاب ویلي چې کله د ګناه سره مخامخ شي 15 منټه 3 منټه ځان کلک کوي ټول عمر به خوشالي ده او ستا غم په دې ګناه باندې چې کله ستانه فوت کړی شي دا د ګناه نه ډېر غټه په ګناه باندې به سړی خپشي امام قرطبي تذکرہ کې لیکلي دي سلف صالحینو بچ شپتاوي کله ور خپل ګناه را یاد کړه غیر اختیاري به وشړل به الله رب العزت موږ له بدی باندې سزا را نکړي او به ویل وته چې کله ګناه کوي د دې خبره نه یریږي چې بعد راوالو شي ستاره پرده ښکارا کې لري کې خلکو له ښکارا شي وي قسم په الله چې ته ګناه لړ وړاندې کېږي او د رب العالمین د نظر نستا په ځړ کې استراب رانه شي دا ډیره غټه ګناه ده او به ویل چې اې د ګناه والا ایت پویږي چې د ایوب علی السلام ګناه څو چې کله الله عز وجل اغلوی امتحان باندې واقع کې داغه جسد او پمال هغه په دې طریقې یو مسكين سړی راغی د مطالبه وکړه دې خبر جسمه په تایید کې ودرېګا چې دلته کې دې چې اسباب برابر شي نه و چې کومه کې وسرهونه کې رب العالمین هغه مسله وکړه د یعقوب علی السلام په اړه کې پویږي هغه یو مې خپل بچي یوسف له تیارولو عام گاونډیانو لوي هغه بوی ورغه چې هغه د ذهن لرانغله چې وروي لګي الله عز وجل وسره اقسم مسله وکړه سم پویکا عبد الله ابن عباس دا هغه انسانانو نه و چې وینا کوي او عمل ور باندې نه کوي خلک منه کوي به خپل دا ګناه لراځي بلکې د ورځې روزینی ولې د شپې به قیام الليل کولو عبد الله ابن مليكه فرمای وې د عبد الله ابن عباس تر زما ملګرتوب راغی د مکې تر مدینه منورې پورې او چې کله موږ کته شو پیوځي کې به ټول شپه به خلک ود شو رب العالمین لجړل یو ورځ یو آیات ویلې او هغه ما د سورې قاف هغه نسل نمبر آیات وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وراغله هغه نشد مرګ فرشته دا هغه سره چې تیریدلې وې دا آیات به بار بار ویلې حتی تر دې پر چې سبب پر اوخته عبد الله ابن مبارک هم د قشان تر سبب پر یو آیات ویلې
دلیل په دې باندې چې په ټول انسانانو کې حسین په ټول انسانانو کې مخور سره همیشه به د شپې ژړل او هر وخت ژړا د انسان د سترګو نه په هغه ټیم روانيږي د رب العالمین په انعاماتو کې سوچ په خپل تقصیراتو کې سوچ د رب العالمین عظمت را یاد کا د قبر دهشت را یاد کا د جهنم عظمت را یاد کا د الله مخله ودرېدل را یاد کا شکل د جړا جوړ کا یو له اسباب ورته علماء ذکر کړی دي تر دې پورې وی هغه خپل سترګې هغه نه بدوخ کې روانه وي او د خپل بدن دا به په دې وخت کې باندې داسې چې او تا به دا ګمان کوله کړه سپلې زړه تسمع د علم انتها رسیدلو مخکې ما تاسو ویلي یو ورځ ودا او د قشا معبر صلی الله علیه حجلا هغه سره خپل ملګری او د سره خپل طالبان و د عبد الله ابن عباس د عمر شو تقریبا یو وکاله ټول دنیا الله عز وجل داغه د علمنا داغه د فهم او د حکمت او تقوا نه ډک کړو وشکل د لمر راغه عمر شو محمد بن الحنفیه غور باندې جنازه او حنیفیه تقریبا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ملګرو کې چې زید په احادیث باندې پوهه په قران باندې پوهه هغه داو خو چې کله ملګرو دا دفن کولو او اعلان په قبر کې خودو حاتفی او आवाज وشو یا ایتها ای هغه نفس مطمئنه ارجعي الى ربك وافشق الرب الذي خوشاله کړي شوی فدخلي في عبادي داخل جزما په بندگانو کې وادخلي جنتي داخل جزما جنت لا یعنی برنه الله د خوانه په باندې आवाज وشو چې ابن عباس ډاري جنت ته مخکې ما تاسو ویلو د جنت داخلي دل هغه ټول اسباب په دې رب العالمین را جمع کړی و ایمان پکې و مانځه کې خشوع پکې و د پرش حفاظت پکې و بے پیدي کارونه ځان ساتل پکې و د امانت ساتل پکې و د وعده پابندي پکې و د مانځه حفاظت پکې و خلکو له خیر ورکو شکر د قران او سنت برابر جوړ کړو مسلمانانو باندې بدنامه نه لګوله مسلمانانو باندې کې جدای نه راوستله د قران او سنت باندې ژوند تیرولو د مصیبت په وخت کې صبر کولو د نعمت په وخت کې شکر کولو د خلکو په زړونو کې د محبت او ګوندی سره ډېر خولي سلوکو مشرب الله ورکړه دروغ نه ویلې او چې انسان ډېر اهل عیال الله تعالی ورته ورکړي د حلال رزق کوشش وکړي پاک دامنی وکړي معاملې کې نرمي وکړي پریوتی انسانان راوچت کې بیکار لکار پیدا کړي او خپل شر د خلکو نه بند کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر رب العالمین دې صحابین راضي شي او الله عز وجل دې او تاسو له دې صحابه کرام سید ابي در نصیب کی دې به سورس ان شاء الله به یو بل صحابي نعمان ابن مقرن المزني هغه یو عجیب صحابي ورونه او ور سره روپان وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.